په سمرباغ ډیګري کالج چندول کې د طالب علمانو تعلیمي هلې ځلې د تیرو 3 میاشتو نه په ټپه ولاړې دي چې لامل یې د استادانو نشتوالی او د تعلیمي څانګې غفلت بلل کېږي. د اوسمهالني سټاف د وینا تر مخه یې د بي ایس دپاره په 7 څانګو کې داخلې ورکړي دي، ولې په 7 څانګو کې د 4 استادان فعال دي. د کالج پرنسپل یون ټي وي ته په خبرو کې ویل چې د تیمرګري کالج نه یې د کیمستري څانګې دپاره د یو پروفیسر تبادله کړې ده، خو لا تر اوسه راغلی نه دی. اوسمهال یې د زوالوجي د څانګې چوړي په دغه څوکۍ کېنولی دی. د طالب علمانو وینا ده چې هغوی د لرې ځایونو نه د سبق د زده کړې په هیله کالج ته راځي، خو ولې د استادانو د نشتوالي له امله ټوله ورځ په کالج کې لوبې کوي. غالبا یوه نیمه میاشت وشوه چې زموږ کلاسونه نه دي اټینډ شوي د کیمستري. بله مسله دا ده چې د هغې د بي ایس والا نه ایچ او ډي شته دی، هېڅوک نشته، هغه د زوالوجي نه راغلی دی. 2-3 میاشتې وشوې ده، کلاسونه نه دي، بس موږ گیم ویم کوو دلته، کرکټ مرکټ کوو. جی بس کلاسونه نشته دی، څه استادان په ډیوټۍ دي، څه را اډوله شته دی نه، بس راکوش دلته گیم دپاره موږ خو راغلي یو اصل کالج ته. 3 کلاس هم ټوټل دي او دغه 2 پکې میس دي. 1.5 روپۍ د یو طرف نه کړي ورکوم، 1.5 د بل طرف نه کړي ورکوم، دلته ماته کلاس نه اخیستی کېږي. د پرنسپل د وینا تر مخه یې د ایم ان ای ایم پی ای په وسیله سوزل ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هم او سیکریټریټ ته هم چټۍ کړي دي، خو تر اوسه پرې کوم عملي کار نه دی شوی. د کیمرامین ابراهیم روهیل سره جهاني ساره خونخیل، یون ټي وي پښتونخوا.